سلامونه. نن غواړم د معدې په زخم در سره خبرې وکم. دا چې یوه زخمي یا ټپي معده کوم حالت، کومې نښې نښانې لري او کوم بد عواقب زموږ په بدن کې منځته راولي، نو د خپلې خبرې د همدغو پوښتنو په ځوابونو راڅرخوم. لومړی تر هر څه که ووایو، معده خار ته د ننوتو د دروازې حیثیت لري. که چیرې د کوم خار د ننوتو دروازه ناامنه شوله، نو ټول مخرب او ورانکاري عناصر به راځي او په دې خار کې به خپل سري او ورانکاري اعمال سرته رسوي او هرج و مرج سره به دغه خار اوسېدونکي ټول مخ کوي. معده هم کټ مټ دې ته ورته د وجود د ننوتو دروازه ده. که چیرې ناامنه شوه، ناروغه شوه، نو وجود ټول ورسره ناروغه وي او ټول وجود له شر سره مخ کېږي. مثلا که کوم خواړه موږ خورو، نو لومړی به دا په خوله کې ژوو، بعد له هغې به مرۍ ته کوزېږي او له مرۍ وروسته به بالاخره معدې ته ورځي او په معده کې به د څو ساعتونو لپاره د هضم لپاره هغه ځای کې تم کېږي. د هضم پروسه د انرژۍ د تولید لپاره په بدن کې لومړی پروسه ده. یعنې لومړی باید خواړه هضم شي، تر هغې وروسته باید جذب شي او د وینې په جریان کې باید هغه ټاکلو او کومو ځایونو کې چې ضرورت ده ورته هغه ځایونو ته باید ورسېږي. نو که چیرې خواړه موږ خورو او دا نه هضمیږي، نو طبعا جذبېږي به هم نه. دا خواړه به په کولمو کې په ژوندۍ توګه پراته وي او هلته به بیا د دردونو، د قبضیت او د نس بادونو او د نورو مدهشو ناروغیو سبب ګرځي. راځو د معدې زخم ته. که چیرې یو څوک د معدې زخم ولري، د زخم په ماهیت باید پوه شو. له زخمه وینه بهیږي، نو دا وینه که احیانا له معدې وبهیږي، د بیرون رفت لپاره دوه لارې لري. یا به یې موږ د خولې د لارې استفراغ کوو او یا به د غایطه موادو سره بهرني محیط ته راوځي. هغه وینه چې موږ یې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته او یا معمولا په نهره استفراغ کوو او دا نسبتا تور رنګ یا د قهوې په څیر رنګ ځان ته ولري، دا وینه له معدې راپورته شوې ده. ولې هغه وینه چې رڼه وي او په استفراغ کې بهرني محیط ته راوځي، دا معمولا له مرۍ نه بهېدلې وینه ده. د دې ترڅنګ یو څه ته موږ میلینا وایو. میلینا یا تور رنګه غایطه مواد، تور رنګه او ډیر بدبویه غایطه مواد، دا هم کېدلی شي د معدې د زخم یا د اثنا یشر یا د کوچنیو کولمو د لومړنۍ برخې د زخم په موجودیت باندې دلالت وکړي. نو که احیانا د یو ناروغ غایطه مواد د اوږدې مودې دپاره تور رنګ لري او ډیر بد بوی ولري، نو کېدلی شي د دې ناروغ معده او یا هم د کوچنیو کولمو پورتنۍ برخه زخمي شوي. راځو ولې باید تور رنګ ولري او ولې باید موږ له خولې نه رڼه وینه د معدې زخم. نو له خولې د رڼې وینې استفراغ کول دا ځکه د معدې زخم نشو بللی شي. په معده کې که احیانا وینه وبهیږي، دا به هلته د معدې له تیزابو په معده کې له موجودو خوړو او د هغې له پاشو ټوټو سره ګډه وډه کېږي او بالاخره بعد له هغې به دا د خولې د لارې راوځي او استفراغ کېږي. به دا وینه رڼه نه وي، ځکه روڼتیا یې هلته د تیزابو او د خوړو د کوچنیو ټوټو په واسطه یو څه خرابه شوې ده. نسبتا تور رنګ یا د قهوې ته ورته رنګ ځان ته غوره کوي. رڼه وینه چې معمولا له مرۍ نه بهېدلې وي، هغه که چیرې موږ استفراغ کوو، نو په مرۍ کې خواړه، تیزاب او نور داسې کوم مایع یا مواد نشته دي چې له وینې سره ګډه وډه شي او د وینې رنګ ته یو څه بدلون ورکړي. په همدې ډول ولې باید د معدې د زخم په موجودیت کې زموږ غایطه مواد یا ډکې متیازې تور رنګ ځان ته غوره کړي. دلته لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې، خواړه په معده کې د څو ساعتونو دپاره تم کېږي او بعد له هغې د جذب دپاره کوچنیو کولمو په سترو کولمو کې د څو ساعتونو دپاره ګرځي او په دې ساعتونو کې د موجوده وینه، کومه وینه چې د زخم نه بهېدلې ده او د غذایي موادو سره ګډه وډه شوې ده، دا په خپلو اجزاو باندې تجزیه کېږي. د وینې په جوړښت کې د وینې د حجراتو ترڅنګ اوسپنه یا هیموګلوبین هم موجود ده. دغه هیموګلوبین ډکو متیازو ته د تور رنګ د ورکولو سبب ګرځي. نو که احیانا له معدې، له مرۍ او یا د کوچنیو کولمو له پورتنۍ برخې وینه وبهیږي، د دوی موجودیت په ډکو متیازو کې رڼه نه وي. معنا څه ده؟ له دغه پورتنیو سیمونه که احیانا وینه بهیږي، نو غایطه مواد به د مریض تور رنګ لري او د تور رنګ ترڅنګ به ډېر فاول سمیل یا بد بوی لري.
که احیانا وینه په ډکو میتیازو کې موجوده وي او دا رڼه وینه وي، نو دا رڼه وینه هیڅکله د معدې وینه نشي کېدلی، نه له معدې نه وینه په دومره چټکۍ لاندې د ریکټم یا د سترو کولمو تر پورتنۍ برخې ځان را رسولی شي. دا وینه حتما یا د مقعد له ساحو بهېدلې ده یا له مقعد پورته د سترو کولمو له لاندنیو برخو یا له پورتنیو برخو بهېدلې ده او بالاخره بهرني محیط ته راوتې ده. نو د دو نښو ترڅنګ یوه ډېره بله اړینه نښه چې باید ناروغانو په خپل وجود کې وویني هغه د خوړو وروسته د معدې درد ده او دا درد معمولا سوځنده دردونه وي. که احیانا په معده کې زخم موجود وي او زموږ په خوړو کې طبعا موجود مواد لکه مالګه، مرچ او نور داسې اغاړین توکي چې د خوړو د پخولو لپاره کارول کېږي، دا به ورځي او بالاخره د زخم سره به په تماس کې راځي. کله چې خواړه د زخم سره تماس نیسي نو مریض به د ډېرو شدیدو دردونو